د اوس د قاتلانو خور میډیا ته د خپل ورور باره کې څه وویل. که غواړئ چې تاسو یې هم وګورئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو د اوس د قتل باره کې خو ټول خبر دي او په دې هم خبر چې د اوس قاتلانو گرفتار شول او اوس په عدالت کې فیصله کوي چې هغوی ته څه سزا ورکول کیږي. خو دوستانو اوس د اوس د قاتل خور نوی انټرویو راغلی چې ټول یې حیران کړي دي. له هغې مخکې چې تاسو خبر شئ که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ همدا اوس زموږ چینل د سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. دوستانو د اوس د یو قاتل یعنی عابدین خور وویل په کومه چې اوس قتل شوی دی د اوس هیڅ ګناه نه وه او دا د درې واړه ورته هسې چل جوړ کړی و. هغې خپلې خور ورور هم یاد کړ. وویل چې زما ورور ته باید سخته ناسخته سزا ورکړل شي ځکه چې د اوس یو ډېر ښه انسان و او هیڅ کله یې کوم غلط کار نه و کړی. دوستانو هیڅ کله په ډز فیصله مه کوئ ځکه چې وروسته به تاسو ته ډېره ګرانه پرېوځي. دوستانو هغه خلک چې د اوس قتل باره کې خبرې دي نو هغوی دا یاد وساتي چې هیڅ کله د چا ژوند په وړه خبره مه اخلئ ځکه چې د یو انسان قتل د ټول انسانیت قتل دی. تاسو د اوس د قاتلانو باره کې څه ویل غواړئ موږ سره شریک کړئ او زموږ د دې ویډیو مطلب دا دی چې هر ټیم هیڅ وخت د شیطان خبره مه منئ ځکه یو ټیم یوه دقیقه حوصله وکړي د ټول عمر لپاره د ټول ژوند لپاره به مو غټه سرمایه وي. اکثره داسې خلک وي چې په ډېره وړه خبره باندې ټوپک ته لاس کوي او یا هم داسې شي ته لاس کوي چې د انسان ژوند ورسره په خطر کې وي. نو هیله کوم له هغو ملګرو څخه چې هیڅ کله هم لنډه فیصله مه کوئ او زر هم د ټوپک یا د داسې یو شي پر لور منډه مه کوئ چې ستاسو ژوند ته او د بل انسان ژوند ته پکې خطر وي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دې ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو هم لایک کړئ شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.